مایکروسافټ ورډ سٹارټ مونږ تاسو لاست نمبر د مایکروسافټ ورډ د انټرفیس نم کړو. Last discussion it was called about Microsoft Word interface. Microsoft Office में इंस्टॉल कर कंप्यूटर के मुनज़्ज़म कार्य वो कर हाँ राजम द Microsoft Office the installation न बाद मुंग राजू दे जना Microsoft Word प्रोग्राम क्लास हो और बिया राजम दे जना ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो पदे डॉक्यूमेंट के मुंगा द इंटरफेस पर बारा की परुन क्लास करो चागा द टाइटल बार ना द कैप्शन बटन ना द क्विक एक्सेस मेनू टूल बार ना द टैब्स ना द रिबन्स ना द वर्क एरिया ना दैट इज बार ना और द स्क्रॉल बार ना इबारत हुआ. द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड याद साथे زمونږ تاسو نننې سٹارټینګ درس چې دی هغه یاد ساتي د فایل د مینو نه شروع کیږي. مونږ تاسو سره مایکروسافټ ورډ کې یاد ساتي یو فایل هوم انسرټ ډیزاین لیاوټ ریفرنسز میلینګ ریویو او ویو چې دی دا د مایکروسافټ ورډ مونږ سره مختلف ټیبز دي او د مایکروسافټ ورډ د پروګرام دا کار په دی باندې ډیر اسانه دی چې موږ د مایکروسافټ ورډ په دې انټرفیس کې د کار د اجرا کولو لپاره ټیبز لرو او دا د مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دا تقسیم شوی په ټیبونو کې دی. په مایکروسافټ ورډ کې دغه هر یو ټیب د علیحده ځانګړتیاو لپاره استعمالیږي. مایکروسافټ ورډ په ټیب کې موږ سره اولنی ګروپ د فایل ټیب یا د فایل مینیو ده. په دې فایل مینیو کې به مونږه اصل کې ډیر یاد ساتي زده کوو چې یو فایل څنګه سیف کېږي آینده وخت لپاره، فایل به څنګه پرنټ کوو، فایل به مونږه زوړ فایل به څنګه خلاصو او فایل باندې به پاسورډ څنګه لګو او داسې نورې مختلفې طریقې به مونږ تاسو د مایکروسافټ ورډ په دې فایل ټیب یا په فایل مینیو کې زده کوو. په دې کې یاد ساتئ موږ سره اولنی چې دی هغه یاد ساتئ د فایل نه درس دی او په فایل کې وګورئ اولنی کمانډ موږ سره انفو کمانډ دی چې کله د انفو باندې کلیک کړو په انفو کې دننه موږ سره مختلف کمانډ منځته راغله خو د دې نه مخکې چې موږ تاسو په انفو باندې کار وکړو د انفو نه مخکې باید چې موږ د فایل سیف کول یا د فایل ثبت کول زده کړو. لکه مثال زه راغلم فار ایگزامپل ما ورکړ چې کمپیوټر نوټس یو چپټر مې ولیکل یو موضوع ایکوال RAND دن پریسنټر. اوس مایکروسافټ ورډ کې یو خبره دا یاد ساتئ چې دا کومه لیکنه ما راوسته دا څنګه راځي. کله چې موږ مایکروسافټ ورډ کې دغه ټاپک راولو دا کوم چې اوس ما ولیکل نو دې دپاره به تاسو مایکروسافټ ورډ ته راشئ او په دې کې به اولنی اپریټر ایکول ولیکئ RAND یعنې رینډ شفت 9 قوس خلاص شفت 0 قوس بند او دې نه بعد به وګورئ تاسو انټر واخلئ. کله انټر واخیسته وګوره تیار یو لیکلی ټاپک یې موږ ته څه کړ راوسته چې دا ټاپک د مایکروسافټ ورډ په لایبرري یا په هغې هغه ډکشنري کې اټومیټیک سیف دی. یو کس چې زه به دا ایکول او دا به څه رقم پریس کوم چې کیبورډ ته کله راشئ نو یاد ساتئ کیبورډ کې چې کله مونږ اوس ایکول لیکو نو ایکول RAND شفت 9 قوس خلاص شفت 0 قوس بند سیده دلته به رینډ ولیکئ دا به صفا کړئ ټي او دین پریس انټر وګوره هغه تیاره لیکنه موږ سره څه شوله راغله. که غواړئ چېرې مثال دا لیکنه بیرته ډیلیټ کړئ تاسو بیک سپیس سره ایکول RAND او شفت 9 څو پاراګرافه ختمه پکار دی لس شفت 0 قوس بند د قوسونو په منځ کې څو ولیکله لس. نو ګوره چې اوس کله زه انټر بټن واخلم نو ګورئ ما سره څو پاراګرافه خط راغی لس پاراګراف څو پاراګراف راغی صرف ایکوال RAND شفت 9 یو پاراګراف خط شفت 0 انټر یو پاراګراف. مایکروسافټ ورډ کې مونږ یاد ساتئ دلته وګورئ مونږ یو خط ولیکه لکه فار ایگزامپل I am from
افغانستان. زه غواړم اوس اټومیټیکلی مایکروسافټ ورډ کې دویم لاین یا دویمې جملې ته لاړ شم. څه ته لاړ شم؟ اوس دې ځای نه اپل او ګزنور لیکل کړم همدې پسې راځي. غواړي دویمې جملې ته لاندې لاړ شي. انټر بټن ووهه چېرته راکېوتې. اوس دې ځای کې مثال ولیکه MOB موبایل نمبر 0 دا یو. غواړي درېیمې جملې ته لاړ شي. انټر لاندې درېیمې جملې ته لاړې. که مایکروسافټ ورډ کې غواړئ د یو لاین نه بل ته لاړ شئ څه استعمالو؟ انټر. غواړئ مایکروسافټ ورډ کې پیج فار ایگزامپل فرام one page to another page. غواړئ بل پیج ته لاړ شئ یو پیج نه بل ته لاړ شئ. موږ سره مایکروسافټ ورډ په دې ځای کې پیجونه ښکاره کوي. چېرته ښکاره کوي؟ په دې ځای کې وګورئ پیجونه ښکاره کوي موږ سره. we have these one pages. دا موږ سره پیجونه دي. مایکروسافټ ورډ ته چې کله تاسو راشئ په دې کونج کې موږ ته پیجونه ښکاره کوي او موږ ته ټوټل ولیکله چې پیج 1 of 1 د یو نه تر څو پورې ورقې لري؟ یو نه تر څو پورې لري؟ یعنی پیج 1 of 1 د یو نه تر یو پورې ورقې یعنی ټوټل یوه ورقه لري. زه غواړم چې اوس ورډ کې دلته ما په دې پیج کې لیکل وکړه غواړم دویم پیج ته لاړ شم. نو کله به چې مونږ نیو لاین ته تلو هغه دپاره به مونږ څه واله او کله چې غواړئ تاسو لاړ شئ نیو پیج ته هغه دپاره څه یو مونږ کنټرول پلس انټر. کنټرول انټر. زه وګوره کنټرول نیسم او کومه بټن وامه؟ انټر. څوم پیج ته راوستم. بیا دلته لیکل کړم رینډ انټر. کنټرول انټر. څوم پیج ته راوستم؟ څوم ته؟ کنټرول انټر. څوم پیج ته راوستم؟ توره 4 پیجونه شو. که کتلی غواړئ لاندې راشي وی پیج 4 of 4 وی په 4مه صفحه کې مو درېدلی ټوټل 4 صفحې هم در سره. که ګوره اول پیج ته لاړ شي اول پیج دې کې ودرېدي دغه کوم ځای کې چې ستا دا کرزر پړکږي ته همدې پیج کې ودرېدلی باز دې ته کرزر ویل کېږي. کوم ځای کې چې دا کرزر ستا ودرېدلی په همغه پیج کې ته څنګه یې ودرېدلی. لاندې لاړ شو ګوره اوس په درته لیکلي دي پیج څه شی لیکلی دی؟ پیج 1 of 4 د پیج 1 کې ودرېدلی ټوټل څو ورقې لري؟ 4. آفرین. دې ته ویل کېږي نیو پیج او نیو لاین. نیو لاین دپاره انټر نیو پیج دپاره کنټرول انټر. بیا ګوره مایکروسافټ ورډ کې راځو اوس فایل ته. فایل ته راځو. په فایل کې اولنی کمانډ انفو دی. ما تاسو ته ویل چې انفو نه مخکې موږ فایل سیف کول زده کوو. فایل به څنګه سیف کوو؟ ما ولیکل کمپیوټر نوټس دا ولیکل شو. دا د کمپیوټر نوټس ولا دا فایل چې ما ولیکل دا زوس که چېرته دا پروګرام بندومه نو ما نه پوښتنه کوي دا فایل چې تا کوم لیکلی دی آیا دا ته سب کوي؟ ډونټ سیو نه سب کوي. که کینسل دغه وینډو چې راغلی دا صرف کینسل کوي. که ډونټ سیو د واخیشت بالکل دا لیکل به دا ختم شي بیا به سیو نه ده. که سیو د واخیشت تا نه به لیکلو د فولډر پوښتنه وکړه چې کوم ځای کې سیو کوي او که کینسل د ووالو نو بیا دغه وینډو چې درکړې دا به واپس څه شي. که غواړې چې دې ځای نه سیو کوي فایل ته لاړ شه سیو کمانډ باندې کلیک کړه او د سیو کمانډ دپاره یعنی مونږ سیو کمانډ دپاره د کیبورډ لنډیز دی کنټرول پلس اس. زه به راشم وګورئ فایل او بیا به راشم دې ځای نه سیو ته. فایل ما نه دې ځای کې سیو پوښتنه کوي. ګوره راشم دې ځای نه فایل اگین واپس سیو. ما نه د فایل کې سیو کولو پوښتنه کوي دا فایل د کوم فولډر کې سیو کوي. آیا په دې لیست کې ستا د کوم خوښې فولډر شته؟ که تاسو چېرته مایکروسافټ ورډ کې ړومبي ځل دپاره کوم فایل سیو کوئ تاسو له به دا فولډرونه نه درکوي. دا فولډرونه به ځکه نه درکوي چې تاسو به فایل په دې کې سیو کړی نه. دا هغه فولډرونه دي چې کوم کې تاسو د مخکې نه څه فایلونه سیو کړي. لکه زور دیم چې ما دلته مثال دې ځای کې فولډر نشته براوز ته راشه د کمپیوټر ټول فولډرونه درته خلاصېږي. کوم ځای باندې سیو کوي؟ میوزیک فولډر کې. څه په نوم باندې سیو کوي؟ دلته تا نه د فایل نوم غواړي. لکه زور ته لیکم چې کمپیوټر نوټس او دلته نوم ورکوم بای احمد
یا دا ټوټل ختم کړه ورته ولیکه چې کمپیوټر بل نوم له ورکړه د پښتو نوم هم ورکولی شي کمپیوټر نوټس بای احمد یعنې دا چا لیکلی دی احمد کوم ځای کې به سیف شي ډاکومنټ په شکل باندې کوم فولډر کې به سیف شي میوزیک راشه دا سیف کړه وګورئ موږ سره په ټایټل بار باندې دغه فایل نوم چې دی کوم ډسپلی شو کمپیوټر نوټس بای احمد دغه ټایټل بار مونږ ویلو چې هر ډاکومنټ مونږ کوم نوم باندې سیف کړو دغه نوم به په ټایټل بار باندې راځي زه راځم دې ځنه واپس دا زه کلوز کومه دا فایل پروګرام مې څنګه کړ بند مې کړ زه راځم دې سپیسي ته چېرته راځم اوپن ته به راشئ کوم فولډر کې فایل سیف کړی میوزیک فولډر کې دلته وګورئ میوزیک داسې نه چې فار ایگزامپل فایل هم په میوزیک فولډر کې سیف کړی او ګورئ په ویډیو فولډر کې داسې به نه راځي میوزیک فولډر ته به ډایرکټلی ځئ په دې باندې کلیک کړه څه په نوم باندې سیف کړی وګورئ دلته لیکلي دي کمپیوټر نوټس بای احمد که غواړئ دا پرنټ کړئ که غواړئ چاته یو اس بي کې ورکړئ دا ټول کارونه اجرا کولی شئ غواړئ چې فار ایگزامپل دا فایل چاته کاپي کړئ رایټ کلیک سینډ ټو ته لاړ شه یو اس بي ته ولګه غواړئ کاپي کړئ رایټ کلیک وګوره کاپي او پیسټ او دا شیان هم کار کا او پرنټ کولو طریقې وروسته را روانه ده زه به راشم دا فایل بیرته اوپن کومه خلاصومې که ته یو کال بعد هم دا کمپیوټر خلاص کړي ستا دا فایل به دې ځای کې پروت وي اوپن ته به لاړ شئ او وګوره موږ چې کوم فایل لیکلی کمپیوټر نوټس هغه موږ ته واپس راکړ نیکسټ خبره ګورئ اوس د فایل سیف کولو نه اوس راځو انفو ته کله چې موږ انفو ته راشو انفو په اصل کې ویل کېږي انفارمیشن ته څه ته ویل کېږي انفارمیشن ته په انفو کې موږ سره دغه کمانډونه دلته شته دی چې په هغې کې لومبنی نمبر آپشن وګورئ یاد ساتئ ډاکومنټ پروټیکټ ډاکومنټ دی چیک فار ایشوز دی منیج ډاکومنټ دی وی هیو totally these three commands or option زبراشم په دې کې موږ سره پروټیکټ ډاکومنټ ته پروټیکټ وی خوندي ساتلو ته ډاکومنټ وی د مایکروسافټ ورډ صفحې ته زه راځم فایل انفو ته پروټیکټ ډاکومنټ ته په دې کې اولنۍ پوښتنه موږ نه یا اولنۍ کمانډ راکړه مارک as a final let readers know this document is final and mark and make it read only د دې مطلب دا دی چې مارک از فاینل په ترو باندې موږ یو فایل باندې بندیز لګولی شو خو په فایل باندې کوم پاسورډ نه لګي فایل باندې کوم پاسورډ یعنی دا مارک از فاینل یو موقتی بندیز دی موقتی په دې خاطر باندې دی که بیرته دا فایل بند کوم مثال امین الله راغی دا فایل بیرته خلاصولی شي ځکه پاسورډ خو نشته په څنګه به لګی دې لپاره فایل سیف کول ضروري دی ښه موږ فایل د مخکې نه سیف کړو د کمپیوټر نوټس بای احمد زه به راشم وګورئ مارک از فاینل ما ته وایي چې ګوره د مارک از فاینل باندې که ته بندیز لګئ فایل به د ډومبی څه کوي سیف کوي زه به راشم اوکې ته ما سیف کړی و اوکې او بیا اوکې مارک از فاینل وګورئ دلته میسیج راکړ this document has been marked as a final disk coverage editing دې باندې وګورئ اوس واپس بندیز ولګېد بیک شه بندیز لګېدلی تغییرات کړه کږي کې دا ځای انتخاب ډیلیټ کږي صرف موږ دا فایل کتی شو او تغییرات پکې نشو راوستی پرنټ کولی هم شو کتی هم شو تغییرات پکې غواړئ چې فار ایگزامپل بیرته په دې فایل کې تاسو تغییرات راولئ دا خو یو موقتي بندیز دی اګین راشه دې ځنه فایل ته او راشه ګوره ډاکومنټ مارک از فاینل کلیک کړه بیرته څه شو خلاص خو چې کله د خلاص که د هغې نه بعد به بیرته واپس مایکروسافټ ورډ فایل سیف کوي بس دا سیف شو اوس وګوره تغییرات هم راوستی شي او کتی هم شي بل راځم فایل کې وګورئ پروټیکټ ډاکومنټ ته انکریپټ وت پاسورډ مطلب دا دی که د اوس کمپیوټر بای احمد دا فایل موږ سیف کړی دی که هر یو کس راشي او دا فایل یو اس بي ته کې پی که ستا په کمپیوټر کې که خلاصول غواړي بدون د ده نه چې هغه نه کوم پاسورډ وغواړي دا فایل هغه ته څه کږي
اوپن کږي ورته خلاص کږي. نو زه یم چې نه دا فایل د زما د اجازت د بغیر بل څوک نشي خلاصولی او ما نه د فایل کې څه غواړي پاسورډ انکریپټ وذ پاسورډ. پاسورډ به د خپل خوښه ورکړي لکه زه ورکوم دانش او بیا وګورئ دا به اوکې کړم او بیا مې وګورئ پاسورډ څه ورکوم دانش. لومړنی او دویم پاسورډ به درسره څه یو شان دي. زه به راشم اوکې ته وګورئ ما ته ولیکله چې a password is required to open this document. وی پاسورډ ضرورت درته لري چې دا ډاکومنټ څه کړئ تاسو خلاص یې کړئ. زه ورته یم چې یس دا فایل هم چې پاسورډ ولګول بیا به مې یو پیره سیف کړئ هر یو چینجز هم چې کړل سیف کوئ دا به کلوز کړئ دا فایل. راځم وګورئ هماغسې میوزیک فولډر ته او دې کې وګورئ د کمپیوټر فایل شته دی کمپیوټر نوټس بای احمد رایټ کلیک and then go څه اوپن. که دا اوپن کوئ څه درنه غواړي پاسورډ. زه دا زوړ ډاکومنټ یو وارې بند کړم دا دی رایټ کلیک اوپن. ګوره ما نه اوس پاسورډ غواړي که پاسورډ غلط ورکوي داسې انټر وایي دا پاسورډ د غلط دی کار نه که. که غواړئ چې فار ایگزامپل سی پاسورډ ورکړي بیرته فایل د بند او بیا واپس د سپیسي ته راشه او بیا واپس میوزیک ته راشه او په دې کې ګورئ تاسو رایټ کلیک and then go open your file. پاسورډ ولا ورکړه سی پاسورډ and then press enter. سی پاسورډ باندې فایل راته څه شو ښکارې شو. مخکې نه ښکاره کېږي ځکه سی پاسورډ هم زه اوس غواړم د فایل نه بیرته پاسورډ ختم کړم فایل نه واپس بیرته پاسورډ ختم کړم نو د دې کار اجرا کولو لپاره واپس موږ فایل ته راځو پروټیکټ ډاکومنټ ته راځم انکریپټ وذ پاسورډ. دا پاسورډ مې چې ورکړی دا به سلیکټ او ډیلیټ خالی پاسورډ به اوکې کړئ پاسورډ د ختم شو اگین به فایل سیف کړئ او بیا به دا کلوز کړئ. که راشئ دا اوس اوپن کوئ نو ستا فایل به پاسورډ نه لري. That was called the password method. او پرنټ کول هم نشي کاته هم نشي دې چټي کاپی کوانو یې شوي والی خبره